سلامونه او پیرزوینه ګران افغانانو. آیا تاسو پیدلی چې په امریکایي پوهنتونونو کې، اروپایي پوهنتونونو کې او نورو نړیوالو معتبرو پوهنتونونو کې او نړیوال معتبر څیړنیز مرکزونو کې تاسو افغانان په کومه سترګه ګوري؟ تاسو افغانانو ته څه ویل کېږي، څه بلل کېږي؟ پوهېږئ؟ یا یو شی بل داسې خبره چې زه هېڅکله د ګېډې خبره نه کوم. هر څه چې زه وایم مکتوب سره یې وایم، سند سره یې وایم، بنسټ سره یې وایم، ثبوت سره یې وایم، علمي مقالو په اساس یې وایم، علمي کتابونو په اساس یې وایم. هوایي خبره زما نه ده زده. ګران افغانانو، په امریکایي او اروپایي پوهنتونونو کې او څېړنیز مرکزونو کې افغانان د هغه لومړني انسانانو څخه بلل کېږي چې په لومړي وارې اور کارولی دی، یعنې اور یې بل کړی دی. همداسې په لومړي وارې پخلی کړی دی، یعنې شیان یې پخ کړي دي خوراک دپاره. په لومړي وارې جامې کارولې دي، جامې مخترع کړي دي. همداسې لاسي تبر چې جوړ شوی دی په لومړي وارې جوړ شوی دی. په لومړي وارې خټین لوښي جوړ کړي دي، یعنې خټینې کاسې. او افغانان هغه لومړني انسانان بلل شوي دي چې کرنه یې منځته راوړې ده او بالاخره اهلي کول د حیوانات یې منځته راوړي دي. یو شي تنبیه کړي چې دا زه نه وایم، دا په نړیوالو پوهنتونونو کې، امریکایي، اروپایي او نورو معتبرو پوهنتونونو کې دا محصلینو ته ویل کېږي، تدریس ورته کېږي، ښوونه محصلینو، شاګردانو، ځوانانو، څېړونکو ته ښوونه کېږي. ګرانو افغانانو، دا شی زه نه وایم، دا د کوم ځای نه راغی. اوس به یو تعداد راجګېږي وایي بس پولاده 50,000 کاله دمخه ته څه پوهېږې؟ هغه وخت تاریخ نه ورونه و. موږ او تاسو د تورې سمخه لرو په کندهار کې، څه د باندې کتاب نه ویسته شوی دی، د باندې کتاب ما نه ده لیکلی. په لسګونو څېړونکو د نړۍ نه راټولېږي، هلته ځي لابراتوار کېږي، ډېره غټه پروسه لري، بیا کتاب لیکل کېږي او بالاخره بیا راځي اکاډمیک شکل باندې پوهنتونونو کې تدریس کېږي. راځو د تورې سمخې ته په کندهار کې د سورت کیف ورته وایي چې په انګلیسي کې ولیکې، ټول ګرده سره شیان درته راځي. د 1000 نه تر 10,000 کاله پخوا په دغه سمخه کې ثابتېږي چې انسانانو ژوند کولو، یعنی د انساني تمدن زانګو بلل کېږي دا سمخه یا دا کیف یا سورت کیف چې ورته وایي. د کندهار سورت کیف ولیکئ په ګوګل کې، تاسو ته راوځي بالا ټول شیان واورئ. همداسې منډیګک، همداسې د کندهار دیموکراسي غونډه، همداسې د کندهار سید کلا. اوس راځو ننګرهار کې څه پیدا شوي دي. هډه، د هډې په نوم وګوره، نوم یې داسې دی، یو لرغونی ښارګوټی دی، هغه پیدا شوی دی. تپېش په ننګرهار کې، همداسې ډورونټې لرغوني اثار، همداسې سرخرود لرغوني اثار، دا هر یو د 2000 نه همداسې پورته شوي دي. د انساني ژوند هغه پکې شولی دی. راځو اوس هلمند ولایت ته، د سوختې انفلوئنس هلمند سیویلایزیشن، دا په ګوګل کې ولیکئ، تاسو ښایي. زه تاسو ته کتاب هم در پرېږدم. همداسې د لشکرګاه بازار چې ډېر یو لرغونی ځای دی، همداسې بوست قلعه چې ډېر یو لرغونی ځای ده، همداسې ګرشک انسن رومانس، دا تاسو ولیکئ، دا هم درته راځي. کولی شئ دا وګورئ که نه. دا هر یو باندې په لسګونه نړیوال څېړونکي تللي دي، هغه ځای معاینه کړی دی، بیا یې لابراتوار کړي دي، بیا یې څېړلي دي، هله بالاخره نتیجه راوځي چې هغه لومړۍ خبره چې وکړه، نتیجه هغه راوځي. کتابونه زه تاسو ته ږدم. نورو ولایاتو کې هم شته، لکه د بامیانو بټ، همداسې په بدخشان کې درکور یو ځای دی چې ډېر لرغونتیا ښیي، 50,000 کاله لرغونتیا ښیي. بلخ کوپورک په نوم دی، دا نوم یې تاسو ته لیکلی. همداسې سمنګان، کراکمر. یعنې د دغه اسنادو د څېړلو په اساس دا نتیجه راوتې ده چې افغانان د انسانیت د لومړنیو انسانانو د تمدن زانګو ده او دا ډېر ارزښت لري. باور په خدای وکړه چې هر محصل ته ووایې چې زه د کندهار یم، ما خو په پوهنتون کې دا اورېدلي و چې دوی خلکو خو اور کشف کړی دی، څومره یو خدمت انسانیت ته کړی ده. ما اورېدلي و چې دوی خلکو خو لومړی پخلی کړی ده 50,000 کاله دمخه، دا څومره ستر خدمت یې کړی. ما اورېدلي و چې دوی خلکو خو وروره ګله په لومړي وار زراعت منځته راوړی، دا کرل او ریبل درته ښیم. یعنې دومره محترم او باعزت او دومره خدمت تاسو کړی دی، خو تاسو چاته نه وایئ، خبر نه یاستئ تاسو څوک یاستئ. ستاسو د ولایاتو نومونه لکه ننګرهار، هلمند، کندهار، بامیان، وروره ګله، همداسې پسې راسو سمنګان، بلخ، دا شپه ورځ همدا اوس په پوهنتونونو کې تدریس کېږي او ستاسو تاریخ
یا ستاسو دغه کومو ځمکو باندې چې لرغوني انسانان اوسېدل 50,000 کاله پوخه 80,000 کاله پوخه هغه خلکو ته ویل کېږي او تاسې ویدي ستئ. موږ باندې جنګ دی. باور په پروردګار وکړه نړۍ ته موږ ډېر محترم انسانان یو. که ځانونه وپېژنو او خلکو ته ځان معرفي کړو ټوله نړۍ به موږ په خپل سرونو باندې ګرځوي. باور وکړه اعتماد وړ انسانان یو ځکه لومړني یو. ډېنې زموږ او تاسو د پښتنو تاسو یو د خپله ما خو ډېنې 3,000 روپۍ مصرف لري. تاسو خپله ډېنې یو ځل معاینه کړه 3,500 ډالر. تاسو ډېنې معاینه کړئ 80,000 50,000 کاله پخوا د بابا آدم بچیان راوځئ. دا 3 سره کتابونه زه وساچوم صبر وکړه. ګران افغانانو دا نوي کتابونه چول سوي دي چې ټول پښتو کتابونه دي. تاج التواریخ قلمي نسخه ده، اصلي نسخه ده. خیر اللغات قلمي نسخه ده چې د پښتو لرغوني لغات پکې شته. زردشت او اوستا دا د پښتو ډېر یو ارزښتناکه نسخه ده. همداسې د افغان ملي تاریخ دام پښتو کتاب ده. لغوریانو تر درانیانو دام پښتو کتاب ده. د پښتو ادبیاتو تاریخ تاسو دا ولولئ کنه یارانو. د پښتو نوي او پخوانی تاریخ افغانستان په اوستا کې دا ولې نه ګورئ؟ تاسو دا ولولئ په پښتو ژبه باندې دی. پښتو او پښتانه ژبپوهنې په رڼا کې تاسو دغه وګورئ. چې دا هر څوک تاسو څخه سوال وکړي تاسو به کولای شئ اسانه جواب ورکړئ. پښتانه د افغانستان په افسانه‌ایي او داستاني تاریخ کې دا ډېر ښه کتاب دی. دا وګورئ. دا کتابونه مې واچول یو دانه دغه مې مچولی. لرغوني پښتانه قومونه په پښتو ژبه باندې دی. دا 100% هغه که محترم استاد مولانا قیم الدین خادم صاحب لیکلی. ډېر یو پوه شخصیت ده. نو زه دغه 3 کتابونه چې ما تاسو ته د افغانانو 50,000 کلن انساني ژوندون سیالته زموږ په خاوره باندې سوی ده زه به دا اپلوډ کوم. یو شی وایم ته جانانو دغه کتابونه په پښتو ترجمه کوي. خیر ده په خدای په دې باندې ډېر مصرف سوی. هر ټیم څېړنیز ټیم چې دغه امریکایان لیږي یو هېواد ته یا مصر ته لیږي یا زموږ او تاسو هغه ته په میلیون ډالرونو مصرفېږي. موږ ته یو ماړۍ جوړه کړې ده. دغه لاړ سئ اجازه واخلئ کاپی رایټ اجازه واخلي په خپل سره مت ترجمه کوي. سم رسمي ترجمه کوي. رسمي ترجمه کوي. خپل افغانان ور باندې وبېږي په پانتون کې په ښوونځي کې هلته د لاړ سي درس دغه ترجمه کوي. دا زموږ ارمان خو پوره کوي. یو شی بل په یو ټولنه کې هر څوک هر رقم یو سړک جوړوي یو برق جوړوي یو شی کوي. زه تاریخ جوړوم. لږ زره خفه یم په دې چې لنډغر خو چپ سو کولابیان خو زموږ په تاریخ نور نه غږي ګونګیان سو. زموږ خپله درګه پښتانه ما نه پرېږدي. دا زما شک دی. دا زما کار دی. دا شی به زه تر سر رسوم. وعده مې کړې 6 زره کتابه به دې کې اچوم. قربان اوسم.